بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. راته د سکیم میډیا چینل ته ښه راغلاست. له ټولو نه مخکې له هغو هیوادوالو څخه مننه کوم چې زموږ همیشه ملاتړ کړې ده او زموږ د یوټیوب چینل یې 1000 سبسکرایب ته رسولی دي. بیا هم له ستاسو د همیشګي ملاتړ څخه مننه کوم. لومړی سر کې راځم د ستاسو هغه سوالونو څخه چې تاسو زموږ څخه په ویډیوګانو کې سوالونه کړي دي، کمنټ هم کړی ده د پاسپورټ په ارتباط باندې. غواړم د هغو ته څه وکړم، ځوابونه درکړم. لومړی سر کې راځم، دلته زموږ یو دوست سوال کړی ده، د هغې په ارتباط باندې معلومات درکوم. دلته یو ورور زموږ سوال کړی ده، بیادر ما سوال کرده است که تخلصشان اکبری است. اونها گفته است که سلام بیادر عزیز، چرا نوبدهی هرات پیش نمیره؟ بیادر عزیز، فعلا نوبدهی هرات پیش میره، کدام مشکلی نیست. روزانه فعلا تاریخ کی است، فعلا 26 قوس است. یعنی قبل کی بودن، روزهای قبل فقط روزانه در هرات 20 تا جلد پاسپورت توزیع میشد. حالا 100 تا چیزی میشه روزانه بیومتریک میشه در هرات. یعنی تعدادشان افزایش پیدا کرده، کدام مشکلی نیست، پیش میره. و نوبدهیشان هم از تاریخ از 2 گرفته تا 30 رفته. البته یک روز هم تغییر کرده. یو بل ورځ موږ نه سوال کړی ده چې سروري افغان نومیږي. ده سوال کړی ده چې غیر حاضرینو لپاره به کله اجرات کیږي. د غیر حاضرینو ارتباط باندې به خو زه درته وایم چې تېره ورځ نشرو شو، د 25 د قوس نشرو شوی، تر نن پورې هم البته یعنې روان ده. کوم مشکل نشته، سبا ځي بل سبا ځي، کوم مشکل نشته. غیر حاضرین هر وخت بیومتریک کوي په ولایتونو کې او کابل کې. بل هغه د بعضې ملګري سوال کوي چې که چېرته موږ مثلا په کابل کې غیر حاضر شوي یاستو، کولی شو په ولایتو کې بیومتریک شو؟ نه. هغه هیوادوال چې بیومتریک یې په کابل کې مشخص شوی ده، هغوی فقط په کابل کې بیومتریک کیږي. که چېرته غیر حاضر هم اوسیږي، په کابل کې بیومتریک کیږي. او هغه هیوادوال چې فرمه یا نهایي فرم په ولایتونو کې مشخص شوی ده، نو دوی یوازې په ولایتونو کې بیومتریک کیږي. که چېرته دوی دغه کسان غیر حاضرین هم اوسیږي، دوی یوازې په خپل ولایتونو کې څه کیږي، بیومتریک کیږي. او بل هغه کسان چې مثلا 2 میاشتې مخکې هم غیر حاضر شوي دي یا 3 میاشتې مخکې هم غیر حاضر شوي دي، کولی شي مراجعه وکړي، بیومتریک کیږي. کوم مشکل نشته، په کابل ولایتونو کې کوم مشکل نشته. خب راجع به پاسپورت دیگه سوال کرده بود یک خواهرم است. اونها گفته است که سلام، یا راست پاسپورت بسته است یا وقت داره نداره؟ نه، راست پاسپورت باز است، کدام مشکلی نیست. راست پاسپورت باز است، بسته نیست و نوبدهیش هم پیش رفته. اولا لیستایشون براتون همراهتون تشریک میسازم. نوبدهیش هم پیش رفته، بسته نیست. از کابل ولایت‌ها تمامشون باز هستن. کسایی که میگه که راست پاسپورت بسته است، بسته نیستن، دروغ میگم. و انشالله دیگه هم در روزهای آینده بخیر افزایش پیدا میکنه تا تعدادشان دوباره به حالت عادی برگردن. فعلا هم به حالت عادی برگشتن و این از این هم بیشتر میشه بخیر. در ظرفیتش هم در روزانه بیشتر میشه. خب حالا میایم راجع به نوبدهی یک کمی صحبت کنیم، چون جدول نوبدهی را هم امروز ترتیب کردیم. انا غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې هغه جدول در سره شریک کړم. تاریخ ده د 1402 کال د نهمې میاشتې 26 تاریخ ده، د قوس 26 تاریخ ده. او د کابل نوبدهی چې ده فعلا لپاره د کابل نوبدهی د قوس د اسمبلې د میاشتې 9 تاریخ ته رسېدلې ده، چې هغه هیوادوال چې په 9 تاریخ باندې ثبت نامونه کړي وو، دوی نوبدهی د اسمبلې د میاشتې 9 تاریخ ته رسېدلې ده. او همدارنګه د اروزګان چې ده، د اروزګان نوبدهی د 1402 کال د 8مې میاشتې 22 تاریخ کې ده. او بادغیس ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 1 تاریخ کې ده. او بامیان ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 1 تاریخ کې ده. د بدخشان ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 1 تاریخ کې ده. بغلان ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 20 تاریخ کې ده. بلخ ولایت د 1401 کال د 12مې میاشتې 4 تاریخ کې ده. پروان ولایت د 1402 کال د 2مې تاریخ کې ده. پکتیا ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 3 تاریخ کې ده. پکتیکا ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 19 تاریخ کې ده.
پنجشیر ولایت د 1401 کال د 12 میاشتې 14 تاریخ کې ده. تخار ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 26 تاریخ کې ده. جوزجان ولایت د 1402 کال د 9 میاشتې 23 تاریخ کې ده. خوست ولایت د 1402 کال د 4 میاشتې 19 تاریخ کې ده. د کندی ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 40 تاریخ کې ده. سرپل ولایت د 1402 کال د 4 میاشتې 26 تاریخ کې ده. سمنګان ولایت د 1402 کال د 4 میاشتې 20 تاریخ کې ده. غزنی ولایت د 1402 کال د 12 میاشتې 8 تاریخ کې ده. غور ولایت د 1402 کال د 3 میاشتې 14 تاریخ کې ده. فاریاب ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 29 تاریخ کې ده. فراه ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 29 تاریخ کې ده. کاپیسا ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 13 تاریخ کې ده. کندوز ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 28 تاریخ کې ده. کندهار ولایت د 1402 کال د 4 میاشتې 19 تاریخ کې ده. کونړ ولایت د 1402 کال د 4 میاشتې د 4 تاریخ کې ده. لغمان ولایت د 1402 کال د 3 میاشتې 9 تاریخ کې ده. او لوګر ولایت د 1402 کال د 2 میاشتې 10 تاریخ کې ده. ننګرهار ولایت د 1402 کال د 4 میاشتې 26 کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال د 9 میاشتې 4 کې ده. نیمروز ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې 11 کې ده. هرات ولایت د 1402 کال د 11 میاشتې 14 کې ده. هلمند ولایت د 1402 کال د 8 13 کې ده. میدان وردګ ولایت د 1402 کال د 1 میاشتې 20 کې ده. زابل ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې 10 کې ده. دا و د کابل او د ولایتونو د بایومتریک وهنې جدول. هغه هیوادوال چې په دغه تاریخونو ثبت نامونه کړي دي په کابل ولایتونو کې کولی شي خپل فورمې د چک کړي. دوی ته به حتما نهي فورم مشخص کړي. هغه هیوادوال چې لا کابل کې لا تاریخ مشخص شوی نه ده، یعنې د دسمبرې 1 او 8 او 9 باندې ثبت نامونه کړي مګر لا تر اوسه بایومتریک مشخص شوی نه ده، دوی د منتظره اوسیږي. حتما تاریخ مشخص کړي، یا که دې هفته کې نشي بل هفته کې حتما تاریخ مشخص کړي، کوم مشکل نشته ورته. او بل هم د څو ولایتونه چې نومونه درته وایم دوی تاریخونه لږ تغییر شوی ده، یعنی ولایت‌هایی که فعلا تاریخشان از یعنی تقریبا روزهای آینده یعنی 2 ماه پیش بود الان تقریبا 6 ماه پیش رفته، پس رفته. البته از پنجشیر و نیمروز و لوگر و سریپول و هلمند اینها که تقریبا فرما را که از کابل به ولایت ها تبدیل کرده و مخاطر تاریخشان هم پس شده و کسایی که با کابل ثبت نام کرده باشه حق ولایت بر آنها داده میشه. یعنی وقتی که سطح ها باز میشه و فرما را به ولایت ها انتقال میدین، حق ولایت برای کسایی داده میشه که اونها در کابل ثبت نام کرده باشه و در کابل که یعنی 6 ماه پیش یا 8 ماه پیش یا 9 ماه پیش ثبت نام کرده باشه حق ولایت بر اونها داده میشه. و کسایی که منتظرین است که سید باشه و ثبت نام کنه در این صورت اونها در لیست اخیری قرار میگیره و فقط حق ولایت برای کسایی داده میشه که اونها در کابل ثبت نام کرده باشه و حق ولایت بر اونها داده میشه. فعلا در تمام مجموع 5150 نفرها در تمام افغانستان چیزی میشه بایومتری میشه روزانه، که در مجموع 3000 نفرها تقریبا احتمالا 3000 نفرها در کابل بایومتریک میشه و 2150 نفر در ولایت ها بایومتریک میشه. در کابل یک کمی تقریبی است چون تعدادشان که از طریق آنلاین تقریبا 1500 گرفته تا 2000 یا 2500 نفرها از طریق آنلاین بایومتریک میشه، متباقی از طریق مکتوب و اساس مریض ها چیزی میشه بایومتریک میشه. و کسایی که مریض هستن و میخواه که از طریق مریضی پاسپورت دریافت کنه دولت ها فعلا اجرا نمیشه تا رسانی بسته است و یا مریض میباشه یا مکتوب داشته باشه اونها در ولایت ها اجرا نمیشه. و کسایی که باز میخواه که در کابل اجرا کنه که در کابل مشکل نیست میتونه که اجراش کنه، یعنی کسایی که میخواه مکتوب از طریق مکتوب پاسپورت دریافت کنه هم قابل اجراست که مشکل نیست برشان. و کسایی که مریض هستن و فرم یا کدام
اسناد داشته باشه از مریضی، اونها هم قابل اجراست، کدام مشکل برشون ایجاد نمیکنه. و فعلا ما یک ترتیب جور کردیم، یعنی وقتی که سایت ها باز میشه ما متاریخش چیزی می که نوشته میکنیم. روز چهارشنبه 4 ولایت یا 5 ولایت باز شده بود که یکی از سرپول بود که تاریخ 13 دسامبر بود، البته تاریخشان باز شده بود. به این باز شدنشان است هغه ولایتونه چې موږ لیست ترتیب کړی ده چې کله سیټونه واضح هغه تاریخ موږ ځان سره ثبتوم، یعنی دوباره کله چې موږ دغه نوبدهي د سرپل مثلا چې هغه ته رسیږي په دغه تاریخ ته رسیږي، موږ بیا پوهېږو چې په دغه ورځ باندې څه کېږي، سیټ دوباره واضح کېږي. اوس بعضې هېوادوال دي چې هغوی نه پوهېږي چې زموږ سیټ کله واضحېږي، مثلا د فراه یا نیمروز یا کاپیسا یا ننګرهار یا لغمان یا د خوست یا پکتیا، دوی نه پوهېږي چې زموږ سیټ کله واضحېږي. نو ستاسو دغه د اطمینان په خاطر باندې، ستاسو دغه د پوهاوي په خاطر باندې موږ کله چې سیټ خلاصېږي د ولایتونو دې نه بعد موږ څه کوو، هغه تاریخ موږ لیکو. هغه تاریخ اوس موږ د سرپل ولایت هم موږ تاریخ لیکلی چې په دغه تاریخ باندې 2023 کال د 12مې میاشتې په 14 تاریخ باندې څه شوی، سیټ خلاص شوی. همدارنګه پنجشیر ولایت هم په 2023 کال د 12مې میاشتې په 14 تاریخ باندې څه شوی، تاریخ سیټ خلاص شوی ده. او بل همدارنګه د نیمروز هم همداسې، او د لوګر هم، او د هلمند هم په دې تاریخونو باندې څه شوي، دغه 15 ولایته په دې تاریخ باندې خلاص شوي. مثلا که چېرته د لوګر ولایت مثلا اوس فعلا چې دا کنه لوګر ولایت د 2023 کال د 4مې میاشتې 28 کې ده، که چېرته لوګر ولایت مثلا د 2023 کال د 12مې میاشتې 2023 کال د 12مې میاشتې 10 یا 8 ته ورسېږي، نو څه کېږي، اتومات سره سیټ خلاصېږي. خو فعلا لپاره نو بدیهي د 2023 کال د 4مې میاشتې 28 تاریخ، یعنې تقریبا 8 میاشتې شاوخوا فعلا لپاره 8 یا 9 میاشتې تقریبا د نوبدهي سره فرق کوي. نو کله چې دغه نوبدهي ته رسېږي نو په اتومات شکل سره به سیټ خلاص شي. همدارنګه د هلمند هم، د هلمند فعلا لپاره نوبدهي چې ده د 2023 کال د 11مې میاشتې 8 کې ده، او دلته په دغه تاریخ باندې واقع شوې ده. مثلا 2023 کال د 12مې میاشتې په 14 تاریخ باندې واقع شوې ده. نو په دغه تاریخ باندې به څه وشي، که چېرته دغه د هلمند ولایت دا مثلا د 2023 کال د 12مې میاشتې اول تاریخ ته راشي یا 15 تاریخ ته راشي، نو د هلمند سیټ به بیا واضح شي. خو دا معلومه نه ده چې دغه یو ورځ کې څومره کسانو ثبت نامونه کړي، څومره کسانو فرمې ثبت شوي، څومره کسانو له کابل کې ثبت نامونه کړي دي، نو دا اوس موږ ته معلومه نه ده. نو که تیر ورځ مطابق موږ لیستونه وګورو او د سره مقایسه کړو، احتمالا د لوګر د هلمند ولایت هر 2 ورځې وروسته یا ورځ وروسته څه کېږي، تاریخ مخ کېږي. نو احتمالا شته چې د هلمند ولایت 20 ورځې وروسته یا 15 ورځې وروسته دوباره بیا ورشي. همدارنګه د نیمروز ولایت هم دغسې، د نورو ولایتونه هم دغسې، او د ننګرهار ولایت هم نږدې شوی ده همدغسې. د نورو ولایتونه هم چې موږ ته ذکر کړي لیست کې هغه کړي ذکر کړي، دا احتمال شته چې په همدې ورځو کې څه شي خلاص شي، لکه کندوز شو یا کندهار شو، بادغیس شو، بغلان شو، جوزجان، فراه او فاریاب او لغمان او کندوز، سامانګان، دا ولایتونه احتمال شته چې په دې ولایتونو کې څه شي، په دې نږدې وختونو کې سیټونه خلاص شي، په 2 هفتو په جریان کې، په 3 هفتو په جریان کې تر څو سیټونه خلاص شي، تر څو هغه تاسې فرمې څه وکړي له کابل څخه ولایتونو ته تبدیل کړي. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې د دقیق اطلاع لپاره تاسو د ریاست پاسپورت عمومي صفحه تعقیب کړئ په ټویټر کې، ځکه لومړی اطلاع چې ورکول کېږي په ټویټر کې ورکول کېږي، د هغوی له طریقه ورکول کېږي، او همالته ریاست پاسپورت عمومي صفحه شته، خالي ولیکئ ریاست پاسپورت ولیکئ، اتومات شکل سره به صفحه راشي تاسو ته د ټویټر کې، هغه ځان سره تعقیب کړئ او انشاءالله زر ته زر هغه کې خبر کېږي. او بیا هم که تاسو غواړئ فرمې تاسو سره ډېرې ودي نشئ کولی چې ولایتونو ته تبدیلې کړئ، نو زموږ سره په تماس کې شئ. دا زموږ د واتساپ شماره ده، موږ یې د تبدیلو زموږ سره کارمندان شته، موږ په هر کارمند باندې فرمې تقسیمو درته، او هر کله چې د ولایتونو سیټونه خلاصېږي او فرمې به څه شي، تبدیلې شي. او که بیا هم تاسو د پاسپورت په ارتباط باندې کوم سوال لرئ، کولی شئ د ویډیو لاندې موږ سره کمنټ کړئ، تر څو موږ د هغه په ارتباط باندې ویډیو درته جوړه کړو او تاسو مشکل حل کړو. راجع به ثبت نام پاسپورت، ثبت نام ویزای برازیل، یا ثبت نام ویزای بشردوستانه فرانسه یا شنگن، ویزای شنگن البته، یا هر نوع بورسیه که شما دارین میتونیم که براتون ثبت نام کنیم با قیمت مناسب، و فقط برای ثبت نام کردن با واتساپ ما پیام ارسال کنید تا ما براتون چیزی کنیم
ثبت نام جوړ کړم. د ثبت نام لپاره فقط او فقط زموږ واتس اپ شمیرې سره سوګي تماس ونیسئ. دغه واتس اپ شمیره فقط او فقط د ثبت نام لپاره ده، د سوالونو د مطرح کولو لپاره نه ده. د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل هم تعقیب کړئ، زموږ ټلګرام هم تعقیب کړئ، همدارنګه په ایمو کې هم موږ اکاونټونه لرو، کانال لرو، هغه هم تعقیبولی شئ. همدارنګه په ټویټر کې هم زموږ صفحه شته، هغه هم تعقیبولی شئ. په فیسبوک کې هم زموږ ګروپ او صفحه شته، کولی شئ هغه هم تعقیب کړئ. بیا هم که تاسو کوم سوال لرئ کولی شئ د دې ویډیو لاندې زموږ سره کمنټ کړئ. مننه. کور آباد. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره حتما سابسکرایب او لایک او شیر کړئ. تشکر دوستان عزیز. امیدوارم مشکل شما را حل کرده باشم. برای حمایت از ما فقط چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنیم. تشکر. زنده باشید.